السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم شتنه کړی دی چې څوک فرج وي نو خدای به الحمدلله وایي، ته به ورته یرحمک الله دغه الفاظ استعمالوي. نو وایي که هغه سړي 3 واره فرج وویل نو خو ته به جواب ورکوې. د 3 واره څخه بعد من وایي داسې اورېدلی دي چې دا د شیطانه څخه دی دا فرج. محترمه دا چې اورېدلی دي غلط چې اورېدلی دي. بیان د فرج دی مات ملا فرج راوستی. ابو هرره رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلی دي وایي که ستا ورور 3 واره فرج ووهه په یو مجلس کې، مجلس یې و، نو تر 3 فرجو پورې جواب ورکوه. په انذات په زکام که اضافه سو هغه بیا زکام دی. بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي جواب د فرج هغه 3 واره دی. که تر 3 واره اضافه سو که دې خوښه و جواب ورکړه، که نه مه یې ورکوه. نو دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په مجلس کې یو صحابي فرج ووهه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک جواب ورکړي. په دویم پلا باندې بیا جواب نه دی ورکړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک لا مسکوم دی، زکام ور باندې پوره دی او ورپورې دی. حدیث رقم 4740 صفحه 511 کتاب الاداب مرقات جلد 8 دې ته پر وضاحت ورکړی دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.